پرمختګ له دایرې مشي هیواده بې مینې بې ښکلا بې کروندې مشي هیواده بې مینې بې ښکلا بې کروندې مشي هیواده. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ښه راغلاست درته وایم. الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. زه نصرت الله میرزا خیل یم. تاسو له ملي نیوز څخه اقتصادي پرمختګ خپرونه ګورئ. لکه څرنګه چې په تصویر کې وینئ دا د کابل ولایت مقام مخه ده. په دغه مسیر کې د ګڼې ګوڼې له امله د هیوادوالو ورځنۍ چارې له خنډ او ځنډ سره مخ دي. د کابل ښاروالۍ له لوري د دغه ستونزې د ختمولو په موخه په دغه سیمه کې یو هوایي پل رغول کیږي. اوس دا چې دغه پل به په څومره موده کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. هیوادوال د دغه پروژې د تطبیق لپاره څومره د خوښۍ احساس کوي او د اقتصادي ځان بسیاینې ته د رسیدنې مسیر به څومره رالنډ کړي. دا هر څه د دې ونې په خپرونه کې راسره وڅارئ. نار د پرمختګ له دایرې مشي هیواده بې مینې بې ښکلا بې کروندې. د کابل ښار یوه له مهمو ټرافیکي نقطو څخه د کابل ولایت د مقام مخې لار ده. دا لویه لار د ښار له هغو څنډو څخه شمیرل کیږي چې د ورځې زرګونه نقلیه وسایط پرې تیریږي. په دغه مسیر کې د ټرافیکي ګڼې ګوڼې له امله نه یوازې هیوادوال له ستونزو سره مخ دي بلکې ورځنۍ چارې هم له خنډ او ځنډ سره مخ دي او ورځنی اقتصاد هم ورسره اغیزمن دی. په دغه لویه نقطه کې د کابل ښاروالۍ له لوري یو معیاري د سټنډرډ سره سم یو هوایي پل رغول کیږي چې په دې سره به د کابل ښار اوسیدونکو په ورځني ژوند کې مثبت بدلون رامنځته شي. دا اقتصادي بدلونونه د دې ښکارندویي کوي چې اقتصادي نیمګړتیاوې ورځ تر بلې په کمیدو دي او سوداګریز انتقالات به پراختیا ومومي. اسلامي امارت کوښښ کوي څو هیوادوالو ته په اقتصادي برخه کې نوي بابونه پرانیزي او هیواد پر ځان بسیا کړي. د اقتصاد برخه کې اسلامي امارت ډېر ستر ګامونه اخیستي. خو دا چې ملت اوس لږ دی غربي معاشرې اقتصادي معاشرې سره مخ دی او تر اوسه په رسمیت نه یې پېژندلي. یو څه اقتصادي مشکلات شته، فقر و بیکاري شته دی، خو د دې فقر و بیکاري د ازالې لپاره کوریډور د واخان اسلامي امارت جوړ کړی. د قوشتېپې کانال چې 14 ولایتونه به په بر کې نیسي، ټایپې ده، کاسا ازار ده او دا ټاپ ده او دغسې دغه پلونه د قندهار کابل لوی سړک ده، دا د ننګرهار سړک تېره ورځ وزیر صاحب تللی و، الله دې اجر ورکړي. دا جوړېږي. دا په اقتصاد کې سلسلنه پرمختګ کولی شي. موږ دا کارونه چټک شي. د کابل جلبه دویمه لار په اقتصاد کې ډېر غټ رول ادا کوي. شرقي ولایت له مرکزي سره هغه کوي، وصل کوي، او حتی جنوبي ولایت له ننګرهار سره وصل کوي. دا په اقتصاد کې ډېر غټ رول ادا کوي. دغسې د کابل قندهار سړک، دغسې هغه د اورګاډي پټلۍ چې له ایران نه راځي او بیا د افغانستان په سینه باندې دا د ورېښمو په لار باندې تېرېږي، چین ته ځي. او دغسې موږ له اروپا سره، له منځنۍ اسیا سره او د منځنۍ اسیا له لارې ترکیې سره او بیا د منځنۍ اسیا له لارې اروپا سره دغه د روسانو په دا تېره ورځ اول خو یې په رسمیت وپېژندلي، بیا زموږ سفیر وپېژنده. تېره ورځ هند هم زموږ سفیر په رسمیت وپېژنده چې نور احمد نور مړ صاحب او دلته ګل حسن حسن صاحب دا په رسمیت باندې اوراق وړاندې کړل او ډېر یو ښه تمثیل وشو د افغانستان. بې مینې بې ښکلا بې کروندې مشي هیواده عظمت دې د وجود په لویو دښتو کې زرغون دی، عظمت دې د وجود په لویو دښتو کې زرغون دی، عظمت دې د وجود. کابل ښاروالۍ د ښاري زیربناو ریاست د ګڼې ګوڼې ستونزې ته د حل لارو چارو د موندلو په موخه تر څېړنو وروسته د کابل ولایت مقام مخې لاره کې له نړیوالو معیارونو سره برابر د موټرو د تګ راتګ هوایي پل د جوړولو چارې دوام لري. دغه پروژه چې له ځانګړي اهمیت برخمنه ده په بشپړېدو سره به یا د سیمه کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه کمه او د کابل ښار ته به یوه نوې ښکلا ور وبخي. کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي د یاد پل او جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي او کوښښ کوي له ټاکل شوې مودې څخه یې مخکې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپاري. کابل ښاروالۍ د فتح نه را پدې خوا په 4 کلونو کې د ترانسپورټي اسانتیاو ته د لاسرسي په خاطر ګڼ شمېر پروژې تکمیل او ګټې اخیستلو ته سپارلې دي. زه ویلی شم چې په تیرو 4 کلونو کې
ترانسپورټي اسانتیاو ته د لاسرسي په خاطر کابل ښاروالۍ څه کم څه باندې 350 کیلومتره سړکونه تکمیل او ګټې اخیستلو ته سپارلي دي چې په دې کې لوی او واړه او غټ سړکونه شامل دي او همدارنګه د خدمات شهري پر بخش کې تنظیف سرسبزي او د ښاري پراختیا پر بخش کې ګڼې پروژې تکمیل او ګټې اخیستلو ته سپارلي دي همدارنګه د 1404 کال کې کوم انکشافي پلان چې کابل ښاروالۍ په پلان کې درلودلو په دې کې 258 انکشافي پروژې مونږ په پلان کې درلودلې چې د هغې جملې څخه اکثریت پروژې فعلا د تطبیق لاندې دي او د 258 پروژې څخه اکثریت پروژې د زیربنایي او د سرکونو پروژې دي زه ویلی شم چې هغه پروژې چې فعلا جریان لري اکثریت د دې لپاره جوړیږي چې دغه ترانسپورټي سہولتونه جوړ کړي ښار ته ځکه کابل ښار ډیر مساحتا کم دی ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته ده نو دغه ترافیکي ګڼه ګوڼو ګڼ شمېر مشکلات جوړ کړي دي کابل ښاروالۍ په پلان کې لري چې هغه ساحات چې ترافیکي ازدحام ډیر دی هغې ته توسعه ورکړي هغه سړکونه چې کوچني دي هغه توسعه کړي بدیلې لارې جوړې کړي ترڅو په ښار کې ترانسپورټي مشکلات حل کړي دا اوس عملا په ښار کې 110 پروژې یوازې د سړک سازۍ جریان لري چې ان شاء الله د دغه پروژې په تکمیلېدلو سره به د کابل ښار ترافیکي ګڼه ګوڼه مکمل ډول حل شي زه ویلی شم چې کابل ښاروالۍ په 3 مرحلو کې د فتح نه را پدې خوا خپل کارونو ته ادامه ورکړې ده لومړی مرحله ابتدایي مرحله وه کابل ښار او کابل ښاروالۍ هغه فرعي کوچني سړکونه په پلان کې درلودل چې تکمیل کړي د هغې دویمه مرحله کې د کوچني او فرعي سړکونو نه بیا لوی متوسط الډوله سړکونو ته هم شروع وکړله چې لله الحمد د هغې جملې څخه هم ګڼې پروژې تکمیل او ګټې اخیستلو ته وسپارلې عظمت دې د وجود په لویو دښتو کې زرغون دی هیوادا خود گئی د اوبولا پواری مشي هیوادا کینار د پرمختګ لدائره اوس الحمدلله کابل ښاروالۍ په 3مه مرحله کې لوی او زیربنایي پروژو ته شروع کړې ده چې د هغې څخه هوایي او ځمکایي پلونه دي چې دا هوایي ځمکایي پلونه لومړنۍ تجربه ده په کابل ښار کې او ویلی شم د افغانستان په سطح باندې هغه مزدحم ساحات چې ترافیکي ګڼه ګوڼه ډیره لري هغه د ترانسپورټي او تخنیکي مطالعاتو نه وروسته کابل ښاروالۍ تصمیم ونیولو چې په هغې نقاطو کې هوایي او ځمکایي پلونه جوړ کړي چې د هغې د جملې څخه د برکي چارې ده د برکي چارې کې تاسو وینئ چې اوس عملا کارونه ډیر په چټکۍ سره روان دي او تقریبا د زیرګذر چې کوم پول دی 45% کارونه تکمیل شوي دي ان شاء الله تر حمله پورې به دغه د زیرګذر بخش کارونه تکمیل کو او د هغې نه وروسته بیا د هوایي پلول دی یعنی چارې برکي کې هم زیرګذر او هم پول هوایي دی چې په حدودا 1.5 میلیونه افغانۍ په لګښت راځي او اوس چې دویم نقطه کې چې مونږ کوم پل په پلان کې لرو هغه د ولایت مخامخ چې دا نن مونږ تاسو د افتتاح شاهدان یو دغه پل خورا ارزښتمند پل دی چې ان شاء الله په تطبیق او تکمیلېدو سره به د کابل ښار مزدحمه ساحه چې ده تجارتي ساحه چې تجارتي مراکز دي دولتي ادارات دي او د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده
په دې پل تطبیق سره به ان شاء الله دغه د تجارتي ساحاتو د مرکزی نقطې د افغانانو کې چې کوم تاسو بیروبار وینئ د شارنه او د وزیر اکبر خان نه چې کوم خلک راځي هغه به مستقیم په دې پل نه استفاده او جوشیرو د مزن خواته به خپل مسیر ته حرکت ورکوي. نو دا یو ډیر مهم خورا ارزښتمن پل دی. ان شاء الله په جوړېدو سره به تکمیلېدو سره به یادې ساحې ته ګڼ شمېر خدمات او ترانسپورټي اسانتیاو ته به لاسرسی پیدا کړي او همدغسې ان شاء الله موږ نور پلونه هم په پلان کې لرو چې د هغې د جملې څخه یو چاره مینار نجات دی چې یو مزدحمه چاره ګڼل کېږي. د هغې د پل ډیزاین سروې ډیزاین چارې هم تکمیل شوي دي. ان شاء الله په راتلونکو کې به د هغې پل افتتاح شاهدان هم اوسېږو. نو په آخره کې د ټول کابل غویر ولس څخه هیله لرم چې د کابل ښاروالۍ په پروژو کې د کابل ښاروالۍ سره پوره اوږه په اوږه ودرېږي، همکاره اوسېږي د پروژو په تطبیق کې او د پروژو په تطبیق کې کوم خنډ و ځنډ جوړ نه کړي. او الحمدلله دا اوسه پورې چې کومې زیربنایي پروژې د کار لاندې د جوړېږي او د دې د کابل ښار د ولس د حوصلې څخه هم مننه کوم چې موږ سره په تطبیق کې پوره همکاري کړې ده. ان شاء الله دغه اوس به بعضې مشکلات وي ترانسپورټي، خو ان شاء الله د دې پروژو په تکمیل سره به د کابل ښار ترانسپورټي مشکلات تر ډېره حده حل شي او کابل ښاریانو ته به ګڼ شمېر خدمات وړاندې شي. بیمینې بښکلا بې کروندې مشي هیواده بیمینې د پروژې د مسؤل په وینا چې د دغه پروژې چارې په ښه شکل او چټکۍ سره روانې دي. د دغه پروژې د معیار او کیفیت په برخه کې هیوادوالو ته پوره ډاډ ورکوي او هڅه کوي چې نوموړې پروژه له وخته مخکې بشپړه او ګټې اخیستنې ته یې وسپاري. د دې پروژې ټول چې دی د 215 متره طول لري، 13 متره عرض یا سور لري او 4.8 متره ارتفاع ده او د 6 استحکامي پایو په اساس به دا په خیر جوړیږي. او دا پل چې دی د صدارت چارایي نه شروع کیږي د 215 متره طول په اساس باندې دې خواته دغه د جوشیر د ساحې سره د ساحه وصلوي چې د دې ساحې ډېره پر ازدحامه ساحه ده چې د دې د پل په جوړېدو سره به انشاءالله د دغه ساحې هغه د ترافیکو ویشنه ترسره شي او هغه ترافیکي لوډ چې څومره زیات دلته دی هغه به په دوه ساحه باندې وویشل شي. یو خوبایي د دې پله خو همدا ده. دوهم دا چې د کابل ښار د مهمو سیمو څخه دا یوه سیمه ده چې دلته به انشاءالله یوه ښکلا او ډېر ښایست دغې ساحې ته د دې پله په جوړېدو سره انشاءالله ورکړي په خیر. دا خو انشاءالله ټول معیار مطابق د سټانډرډونو د منل شوو نړیوالو سټانډرډونو د انجینري ټول کوم ساختماني کارونه دلته چې ترسره کیږي د مغه د نړیوالو سټانډرډونو مطابق ټول کارونه د مغه سټانډرډونو مطابق ترسره کیږي. د دې ټاکل شوی پلان چې موږ ورته په نظر کې نیولی انشاءالله 15 کاري میاشتو کې به انشاءالله چې تکمیل شي په خیر. بیا ښکار د کوم خزان د قافلې مشي هیواده کینار د پرمختګ له دایرې مشي هیواده بېمینې بېښکلا بې کروندې مشي. په دې کې 215 متره طول لري چې 15 استحکامي پایې لري. د هغې جملې نه 2 په وسط کې او یو د 1 سنټۍ پایه او د بل 3 په وسط کې یو د 1 سنټۍ پایه بل د بل سنټۍ پایه چې جمله 2 اپارټمنټونه او 3 پیرونه لري او تقریبا 18 جمله 18 متره عرض دی او 215 متره طول او همداسې 403 مترو طول باندې مجموعي اوسپنیز آهن کانکریټي دیوالونه یا شیروالونه لري او همچنان دغه طرف ته چې دی 155 مترو طول باندې یو رمپ لري. د
15 مترو په شعاع سره د 55 مترو په شعاع سره 155 متره طول باندې یو رامپ هم لري دې طرف مینې بخولا به کروندې مشه وادا ارزخت دلمن دماده اتمنه موږ هم دا ټول هڅه هم دا لکه تاسو اوس په جریان کې په دغه سړه هوا د ژمي کې موږ کارونه توقف کړي نه دي کوم کارونه چې د یخنۍ یا سړې هوا نه متضرر کیږي نه لکه کندنکارۍ او همدارنګه هغه پایلونه د دې پله د هر فاونډیشنونو او تهدابونو کې چې دي پایلونه دي د هغې کانکریټونه تر ځمکې لاندې دي هغه د سړې هوا نه متضرر کیږي نه نو هماغه موږ په د ژمي موسم کې کولی شو او کوي چې همدغه کانکریټونه هم په خیر تکمیل کړو نو همدغه ژمي کې ورباندې کار کوو نو ټول کوشش او هڅه همدا ده چې د 15 کاري میاشتو نه مخکې انشاءالله په اکمال ورسوو ارزخت دلمن دمادیاتو خلل مشا ارزخت دلمن دمادیاتو خلل مشا ارزخت دلمن دمادیاتو کارګر داسې مستقیم او غیر مستقیم تر اوسه خو شروع د کار ده په مجموع کې 300 نفرو پورې مستقیم غیر مستقیم په مختلفو بخشونو د دې پروژه کې 300 نفرو پورې ان شاء الله چې د موږ سره په کار مصروفي سرد بدسترګیو په ډېوې مشي وادا نظر د بدسترګیو په ډېوې مشي وادا کینر د پرمختګ لا دایره له چارو څخه ارزیابي او ارزونه خو دلته خپله د زموږ د ریاست کار حفظ و مراقبت چې د ښاروالۍ مربوط ریاست دی خپل همدغه د دې پروژې هغه اجرایي بخش چې خپله پر مخ وړي همدا ریاست کار حفظ و مراقبت په دې کې مختلف ډپارټمنټونه دي چې هغه د دې لکه کوالټي کنټرول ډپارټمنټ امریت هغه راځي د کارونو لیدنه کوي یو بل ریاست د موږ د ښاروالۍ په چوکاټ کې د تنظیم برنامو ریاست چې د هغې انجینر صاحبان راځي زموږ د پروژو څخه لیدنه کوي نو د ټولو انجینر صاحبانو د ښاروالۍ د رهبري معین صاحب ساختماني زموږ ښاروال صاحب زموږ رئیس صاحب هر ټول هغه تخنیکي سټاف د ښاروالۍ هر وخت او هر هفته د موږ د پروژو لیدنه کوي مینې بخولا به کروندې مشه وادا مینې بخولا به د کابل ولایت مقام مخې لاره چې د کابل یو له لویو او مهمو مسیرونو څخه شمیرل کیږي ډیری وخت پکې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته او په دغه لویه څلورلارې کې هیوادوال د ډیر وخت لپاره تم کیږي خو اسلامي امارت د دغه ستونزې د حل په موخه خپلې هڅې چټکې او ګړندۍ کړې دي په دغه څلورلارې کې د پل د جوړولو چارې دوام لري چې د ګڼې ګوڼې او ټرافیکي پیښو د مخنیوي په برخه کې به یوه ښه بیلګه وي تراز د جهادي د غزلونو د بریایي تراز د جهاد خو د دې هوایي پل د جوړېدو سره به د ترانزیت او سوداګرۍ په چوکاټ کې یوه نوې لاره پرانیستل شي دغه پل د سوداګریزو موټرونو او ترانسپورتي وسایطو د تګ راتګ لپاره یوه لویه زمینه برابروي ترڅو په انتقالاتو کې د خنډ او ځنډ څخه مخنیوی وشي د کابل ولایت مقام مخې لارې هوایي پل د ښار د اقتصادي ودې لپاره یوه مهمه منبع بلل کیږي د دې پل له لارې د سوداګرۍ فعالیتونه لا پیاوړي کیږي چې دا خپله د ښار اقتصادي ژوند ته تازه وده ورکوي د افغانستان د اسلامي امارت د بیا ځلې واکمنېدو څخه وروسته یو شعار چې د افغانستان د اسلامي امارت رهبرانو پر خوله باندې دی هغه هم دا دی چې هغه پروژې به پیل کیږي هغه پروژې به شروع کیږي او هغه به اختتام ته رسول کیږي چې هغه یو اوږدمهاله وي او هغه کې ګڼ شمېر ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر شي او په شکل د اشکالو باندې هغه پروژې چې تقریبا په ټپه ولاړ دغه بیا شروع کېدل او هغه پروژې چې تقریبا ضرورت دی دغه شروع کېدل یعنی په کل کې ټول هغه ساختاري پروژې هغه پروژې چې ضرورت د وخت وي او ځینې مشکلاتو له کبله په ټپه ولاړې وي دغه پروژې شروع کېدل پر دغه 4-5 کلونو کې په ډېر لوی لاس باندې شروع شوي دي او تقریبا د اختتام تر حده پورې رسېدلي دي هغه کې موږ تاسې ټاپ راواخلو ټاپي راواخلو کاسیا غزا راواخلو یا په داخل د افغانستان کې وړې لوړې زیربنایي پروژې راواخلو
چې په دې درشل کې ګڼ شمېر پروژې شروع شوي دي، اختتام ته رسېدلي دي او لا هم په دغه درشل باندې کوټلي ګامونه اخیستل کېږي او باید هم واخیستل شي، ځکه چې افغانستان د نړۍ څخه ډېر زیات وروسته پاتې دی او د دغه تګ لپاره، د دغه ګامونه اخیستلو لپاره د داسې زیربناو پروژو مد نظر کې نیول او هغه شروع کول، اختتام ته رسول، زه فکر کوم د اوسني عصر غوښتنه او ضرورتونو څخه یو دی. هیوادوال هم د ښاروالۍ له دې اقدام څخه خوښي څرګندوي او وایي چې په دغه سړک کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو د دې پل په جوړېدو سره به یې ستونزې له منځه ولاړې شي. د آبادۍ له سلسلې مشي هېواده کینر د پرمختګ له دایرې د داسې زیربنایي پروژو سره له یوې خوا ښاري نظم او د ګڼې ګوڼې مخه نیول کیږي، خو له بلې خوا د داسې پروژو سره د بېروزګاره ځوانانو لپاره کاري زمینې رامنځته کیږي. په همدې ستره پروژه کې کارګر د خوښۍ احساس کوي، ځکه چې د کار زمینه ورته برابره شوې ده. دغه یو 25 ورځې کې دغه هلته کار کوو، دلته یو هوایي پل جوړیږي، نو د ښاروالۍ کارونه دي انشاءالله ښه کارونه روان کړي، په مخ روان دي او د امارت اسلامي هم ډېر کوښښونه زیارونه کوي چې انشاءالله وطن په مخ بوځي او موږ هم خوشحاله یاستو چې خپل وطن ته خدمت کوو او خپل وطن کې یاستو او خپل هیوادوال ته په خدمت مینې بې ښکلا بې کروندې مشي هېواده کنار د پرمختگ. مدت یک 25 روز یک ماه میشه که اینجا کار میکنیم. کار فعلا ماشاءالله بسیار به سرعت روان است. تقاضای ما شهروال کابل و از انجینران از ریاست حزب مراقبت شهروال کابل همی است که همت پروژه ادامه داشته باشه، خوب به سرعت که به کشور ما مصدر خدمت شود و جوانان نوجوانان کلی در کار باشند. ما بسیار زیاد خوش هستیم که وطن ما آبادی شود، جور شود، آینده کشور است، هرچی آبادی باسازی شود خوش می باشیم و خوش هستیم فعلا هم که در کار هستیم. د افغانستان اسلامي امارت د هیواد اقتصادي او زیربنایي سکتورونو ته ځانګړې پاملرنه کړې او د هیواد په هره څنډه کې لویې لویې پروژې پیل کړي دي او چارې یې په چټکۍ سره روانې دي. عظمت دی د وجود په لویو دښتو کې زرغون دی، عظمت دی د وجود په لویو دښتو کې زرغون دی، عظمت دی د وجود په لویو دښتو کې زرغون دی. درنو لیدونکو، دا وه د دې ونې اقتصادي پرمختګ خپرونه چې د کابل ولایت مقام مخې د هوایي پله لپاره مو ځانګړې کړې وه. الله دې وکړي چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. کولی شي زموږ دا او نورې خپرونې د ملي او ملي نیوز له خواله رسنیو څخه وڅارئ. تر بیا چې زه نصرت الله میرزاخیل ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم، په لوی او بخونکي الله مو سپارم. کنار د پرمختګ له دایرې مشي هېواده بې مینې بې ښکلا بې کروندې مشي هېواده